بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې د نسبتي اټومي کتلې په اړه بحث کوو. د کیمیاوي عنصرونو حقیقي کتلې کوچنۍ او په محاسبو کې ستونزه را پیدا کوي. نو ځکه ساینسپوهانو نسبتي اټومي کتلې د دوی لپاره ټاکلي دي. نسبتي اټومي کتله چې په AMU سره یې نومولې ده، د هغه دپاره یې کاربن معیار ټاکلی دی چې د کاربن نسبتي اټومي کتله تقسیم پر 12 باندې دا عبارت د اټومي کتلې د نړیوال واحد څخه دی. نړیوال واحد د اټومي کتلې ده داسې ټاکل شوی دی چې د یو کاربن اټومي کتله 12 AMU ده او یوه AMU مساوي ده د کاربن د یوه اټوم د 12 AMU سره. دا ځکه یې کاربن ټاکلی دی چې کاربن د ده مرکبات ډېر زیات دي په طبیعت کې. نو که اوس موږ او تاسې وغواړو چې نسبتي اټومي کتله لاسته راوړو، نو دا به د عنصر د یوه اټوم کتله د AMU پر کتلې باندې را تقسیموو. مثلا د کاربن د یوه اټوم د 12 د یوه اټوم کتله 1.993 ضرب 10 په توان د -26 کیلوګرامه ده. که چیرې د ده د AMU قیمت لاسته راوړو، نو د دې دپاره به موږ دی پر 12 باندې تقسیموو چې په نتیجه کې 1.681 ضرب 10 په توان د -27 کیلوګرامه د کاربن اټومي کتله کیږي. ماليکولي کتله په یو مالیکول کې د شاملو اټومونو د اټومي کتلې مجموعې ته ماليکولي کتله ویل کیږي. هغه داسې لاسته راوړو، مثلا دا یو مالیکول دی د اوبو ده، په دې کې د شاملو اټومونو اټومي کتله عبارت د ماليکولي کتلې څخه ده. فقط د اټومي کتلې ماليکولي کتله کې د اټومي کتلې مجموعه سره راجمع کیږي، د هر اټوم کتله جلا جلا محاسبه کیږي او هماغه د دا مالیکول ماليکولي کتله ده. د هایدروجن مالیکولي کتله یو ده، ځکه هلته موږ ویلي وو چې 1 تقسیم پر 1 دا یو AMU ده، او د اکسیجن د 14 ده. دا چې هایدروجن 2 مالیکوله 2 اټومه لري دلته، نو دا یو په 2 کې ضربوو، او اکسیجن یو اټوم لري هغه 14 لیکو، نو د دوی دواړه مجموعه 18 کیږي. د اوبو د یوه مالیکولي کتله هغه 18 AMU ده. بل مالیکول ګرام یا اټوم ګرام یا مول چې هم ورته ویل کیږي. مول د مادې د مقدار د اندازه کولو واحد دی. که د هرې مادې مالیکولي کتله په ګرام وښودل سي، نو دا د هغې مادې د یو مول سره برابره ده. که چیرې موږ راولاړ سو د یو مادې د یو مالیکول کتله دا په ګرام سره وښیي، نو دا د هغې مادې د یو مول سره برابر ده. لکه د کاربن اټومي کتله 12 AMU ده، نو د کاربن یو اټوم یعنې 12 ګرامه مساوي ده په یو مول سره. د اوږدرو اصل د هرې مادې یو مول په اسټپي شرایطو کې 6.02 ضرب 10 په توان د 23 ذرات یا اټومونه لري. د هرې مادې یو مول په اسټپي شرایطو کې، اسټپي شرایط یعنې دا چې سټنډرډ ټمپریچر او پریشر وي. ټمپریچر یا تودوخه په اسټپي شرایطو کې 0 سلسیس ده، او فشار یو اټموسفیر فشار دی چې هغه یو اټموسفیر فشار د سمندر د سطحې فشار ته یو اټموسفیر فشار ویل کیږي. په دغسې شرایطو کې د هر مالیکول د هر اټوم یو مول چې دی هغه 6.02 ضرب 10 په توان د 23 ذرات یا اټومونه لري. د هرې ګاز مادې یو مول په اسټپي شرایطو کې 22.4 لیټره حجم لري. د اوږدرو یو بل اصل دا هم دی چې مثلا لکه اکسیجن یا نایتروجن د دې ګازاتو یو مول په اسټپي شرایطو کې 22.4 لیټره حجم لري. لکه د اکسیجن او همدارنګه هایدروجن، نایتروجن د دې ګازاتو د یو مول حجم چې 6.02 ضرب 10 په توان د 23 دغه کیږي ذرات یا اټومونه لري. دغه 6.02 ضرب 10 په توان د 23 اټومونه یا ذرات د اکسیجن، نایتروجن او یا هایدروجن ده په فضا کې 22.4 لیټره حجم نیسي.